پر ورځ باندې ګاډي انځي او بیا باندې وچی یو چکر چې ورته وي بیا په تنجي 12 بجې چې چکر لم نه ورکوي شبلمه شبلم شلغم یو که شغلم ته دلته کښېنه ول بیا څه به مغه لوښي ویږده مړه پټه خبره ته کوم د لوښو نه به ته ونه وتې چې خو ته ګور یا به لوښي نور څه کار کوي پټه خبره ته کوم وایي چې ته نیکه بابا ته ونوې او ابو ته ونوې نه وای ولې خیر شه دا جینۍ به پرېږدي ولې داسې مې خون خرابه شي او بیا به تاسو خفه کېږئ نه ګورې ښځه خو داسې ترې غونډه کېږم تا ته خو زما پته لګي نه معلوم ما ستا د خوی پته ته کومه جینۍ یادې نیپل په شان پوزه څه ده د تره را لور مې وایي خبر یادې پړپړي که څه دي ویم نه خو دې پرې خواست خاپېرک دی ویم ولې خیر شه ما ته وایي ویل ما څنګه یا که خو چې دې خوا زموږ آوازو کې جانانو نادانو دغه شي کوي او وختي هغه لاره کې ودې ته پوه شوې منګې ورسره و نو بیا یې ایسار کړم ویم دا چې تا ووینې که نه بس دا منګې بیا وخت تا پس ضرور نو ګورې ښه مې درې بېعزته کوې تا ته زه نه یم معلوم زه خو ګورې په پوزه مچ نه پرېږدم څه مسپکړه ته کړی به دې بې بس مړې زنانه ذاتو ډک مې نه شو ورکوي خو دې شته که نه چې دا سپې مې مې د وینې ډک وویې زما خبره دا په تا باندې ځان درتین کوي ویم ګورې بیخي ورسره خبرې مه کوه الو السلام علیکم جعفر استاد وعلیکم سلام جعفر استاد ani مولي نه خبر څوک دی اوره د محمد ریاض پلار مړ دی شکر دی ها کله دا سار مړ دی کنه نو ما وی ته تاسو یم چې لاډو نه پکې او څه دی مې جنازه ده 3 بجې 3 او دا چا څه دی د محمد ریاض پلار دی دا نو شیروان تر دی ها بدا اعلان بوکی او ګل محمد کاکا نه میری ها او بدا مو کوم خدای با کوم واخا جنازه ضروري جان وره او د محمد ریاض یارو او نو شیروان تر او بل څوک ګل محمد کاکا ګل محمد کاکا په حق رسېدلی څه دی جنازه 3 بجې 3 بجې په دې مقبره کې جنازه او دا څه چل بوکی چې یو دیک د حلوا او یو د رجو نو دا شرم نه کنه خدای شته کبه یو دیګ یو بخیل کوم مطلب شي واکه یا لکه دا بخل ستا په لاس کې نه دا رواج دی نه په پسې کوله نو چې رواج یک سیوا کوي لکه دې خو جنو ته خو څه پاتې کنه نو بیا خو کار استم صبر نه کې سړي نه په ولا لاله نو پورا په درې مې شو کبه یو کندي کې مړ نه کېږي یو وښنو یو دیګ مو ته ولاګو ای دا خدای مسلمان ته جوړ مړ ته ناستین نه په دا کارو کو په چیرې چې په هغه کې بدلیا نه وجود کې وسواره کې یا لکه تر ازي کنه دا وځه په درشه مو ته دې کډ پکې و ته خبرو کا ابي په جراګانو زه به ته بیل ویم ځه صحیح وته دوی کې جعفر استاد په خې خود سننا کې په ښه صحیح ده او سم چک به واچي اعلانونه که ها اوکے صحیح ده اعلان څنګه یاد کو اعلان کیوي د محمد ریاض پلار د نوشیروان تر ګل محمد کاکا په حق رسېدلی دی نن 3 بجې په لویه مقبره کې جنازه ده بس دا مو کومه کوم به راشم به فیسبوک خپلې پاڼې لا ورکړم او د هغې نه بعد لاړ شم چې حقیقت شهر جومات کې وکړم او دا یو لمې وایي که نه چې بس خو د ده سره غاړه کېږي خو مس مړه وایي دا غلطي چېرته ونه کې ګورې دا ژبه ده کورګل خو دې ګورې په چنجي پته لګي ځکه که نه او کېدای شي ابو ماما هم نه مني ګورې خو داسې ځوان غونډه کېږي که نه او دا څه زه کوم نه منې دا مور یې ټیک ښه ده نه پېښ وي هم د هغې پیداوار دي که نه د هغې په نقش قدم به روان وي که سبا څه ملګري وګوره که نه زما سره په کالج کې شته کنه به تا هغه وګورم ښایسته جینۍ وایي د دې ویم دین په شلو سي ښایسته ده نو بس واته راځو که پتا و دا کار ما لیکته چې والله زه ګورې پتا څه خبر کېږم ته چې دا لوښي چې ګندا لاده کارونه دي مې او نه څه چې غم وکړه او بس خپه شم باندې نه زه پتا خبر ای خو ګردي تر خوا کې مونږ درېږي خدای شته چې رسول نه پر د دې ګوره مورم بدنام دی سبا وی چې درته اشاره کول ځان در باندې تین کې ګوره او جو خلک کو بس لکه کوټه کې کنه او کنه نه چې بیس غمونه کې کته نو ابو یا ماما تاسو کو کنه نو چې نادانه ته خبر کوله پټه ها وی چې ما لا کپلی اشریکا خلاص صحیح ده څه پوهه شوی به ما چې مت کپری ما ته کپلی شيکا په پیدا ماشه نو بس تو واس ګاله منځه صحیح ده مې ګور سو اون ترې ښه نه نیکو نه ځان څنګه نیکو بابا نه به بیغه مشه ده او کنه
مخشان شتو پیکیا مینو د زړګیا مینو د زړګیا لایق د مرګم چې پتا مې نه دما مینو د لرګیا مینو د زړګیا بس کو لرګیو کو زړګي جانې دا شما یا ګلغوټه جنې غواړي سړي بچی دي راړو مو دې کنه کې ولا غوړو دا خو څنګه چلې راړو اسلام استاد خبره ولا ولې چا سره دي چیړو مړه خدای دې ګلاب سید کون ورکی نکی پرون مرچو وروړې زما د نیا د قبر خوا کې غږ کړی نو دوی شرمېږي نه نو شرم خو تعالی په کار دی ګوره کنه چې ته په کال کې چې کوم دی خپل مخبرې ته نه راځي نو داغه چې نیکه مړو ته به راغلی ته به مخبره کتلې لکه روزره چا جنازو ولې نشم چې زموږ مشران ولې خو مشران ټول کراچۍ ته تللي خو زه یو تپوس تا نه کوم کنه خلک چې بل خبر سره خوا کې مړې خاخي نو یو کس فاصله پکې پریدي بالکل ناغه د نسړې دوی پکې یو لږ فاصله پرې کړه او بل یو خبره ته کوم هغه به ټول مرده خو ته پرې کوڅو کې ولاړو مړه اوس موږ شرمای اوس په څه بدرد نو یو سمړ دی ګناګارې خدای دې کون ور کې دې خپینې نسمو دې کندې دولم زم تاسو کو بل چا واپس راوړم لکه دې جوړې ته وګورې چې پمړو نیمه شرموا اوس پر کده راغه دلته پروتي ناغي بیا راځي بیا نو دا خبره باندې دوی شرمنه زو ستاسو بل یو خبره ګوره دومره یو لږ فاصله کې خخ کړی کنه او کله قبر کې څلو کړه او ته تلاسه وردن کنه څوک په زمیواري مو باسه توبه چې سم خبره کوم ستوبي وباسي خو د خېتو خېوتې دی خو بس مړ دی کنه نو پمړو می څوک لاس وردن نه کوي نه زه ته نه تاسو کوم زما د نیکه چې دی کنه دې چې مړ شو زه به کم دی خو هغه خو ویلو دا نیا مې وی دې به ما سره خوا کې خخوي نو پردي سره وزر خخ کړل یو سلا درته څه سلا هغه خپل نیکستانیا سره خخ ته خپل نیکه دا غنیا سره زه دا غونډه کې دله خو نه ما نسکه زانو شرمو ما چې پردای خل سره خپل لیکه خو کې خو ما نسکه اس په جګړه کې جګړه نه مې مدد مړه نه سره باندې سره سپکه روبا سم پرې کنه کې ولا کوټي ورکوم او وړي نه پکې ای جانا نه چرته رواني ولې ته روانه سکیم بای یو دوه خبرې در سره کومه ولې ته زما څه مور یا مې څه نیت ما سره دوه خبرې د تره لور دی مې د تره لور مې نو خپل خپل کوټ کې کېنه زمونږ ځای کې ستاسو کار دی اسې تاسو مې نو یو دوه خبرې خو په مینه محبت کوه کنه د مینه خو سره ته مونږ نه کې او چې کومې خبرې زر زر وای شابه خدای غي مور نه پیدا څنګه د مور خو رقه شان تاسو خلم ده او دا ته داسې د عزتمن نه پیدا کنه سره مور خو دې کتلی خو زما مور خلاص خو شریفه خزر است امر سره سارو ما هم جنگ او شر کوي ها خدای شته کنه کدا د کوټ کسم پیدا ما د مطلب خبره کا پیسې ورسره لټه ویم چرته نه رالی دغه مې ویلي وای ته بس سرګو شمکورې و جنې د خپل کمرې راځم بازار ته ما مال سره وړم معلم لك سره وړه کنه زخر د وړم څه خو دې مې نه خلاص کی معلم سره وړه معلم مارته څه ویلي دي نو مال ته څه ویلي مینه نظر خوراته کوه کنه مینه خدای شکر نفرت قابل نه بیا ارمانو کې وخت پتیری د سار مانو یم چې تا په ارمان کوم کنه نو خدای زما په وو بیړم نه لته زما او به کې پته بره تولې مړ څنګه و مې مکنه تا ته مالس پیروي چې ګورې چې زه په کوم لارزم چې په هغه لار تا وینم ناراضم تل مخیلا نه پیګ په خبره ده ځه ناراضم درله ما زرو کېږه مخې نه مې خوا کېږه د نو سره پرې سمتې وام ګورې جيش څنګه چې د مشر تلور منې دا کوکه دې سر را بغوم دا زنانو رب دې ولې علاقه شان امورم ده څنګه په کور کې کنه چې با خوشي د څو څه پاتې ډولې دا نارانو لبد شي ناران زه نه کوټه په توره باندې زه چا سره جګړه کوم نه زه تما تلاس وا چور وا چ ونو بیا اډو جګړه کوم نه زماري دا دې بازار ته زم زار کوم کبو برباد کا او په کور کې گئما او بارم گئما چوپ څنګه کې بنو ځان څنګه کړه ځان مت دا څه شي نه دي سلوخي دي لکه رسم ته په شانته مخکې لا وتلا دون په مينو ویلي ته تالیس وېته شه بیا به خپه کېږي نه ګورې که پلار دلته بیا نیغ جو ولا څنګه د بل وګرځم ګورې په ما باندې تور مه راځه داجي ابو راشه اواز کوم دا ورشه چې مور ته الله خو وي ودې کې زرو الله وزه کاتی مزه چلو نه خورا کاکیانو کې مایلا چوشنه شان مختینی ولې زما وخت شکر الحمدلله تو خو کولر سو لګ داسې فار لسم سپوږ او ته ما ته ګورا د ګلاب پچوي ما
نرخزیه زما ضرور سره بل خبرې کې لګیای نارور سم کا کلمه تاسو ویل چرته رواني په مینه مې وته ویلې خړې پورې سپې تړلې والله خبره نشي قسم دې کبه موټر کړی کنه جب شالین ورانه خپل موټر څخه به چاډو به کله دالان او جانان څه شو به ما ورته الته کې ناس ما ټول خبرې وره ما ته جانان مې وته اعتراض دې مې نو ولې ویم بابا یاره ته ما څه جما سم نه بس هغه نه خوخه او هغه تا کومیلا زره باندې بلا چې مې شلوک د باندې اسمان غورځو بیا دا وځه بیا وګړه خبر نه راځه په خو دې جانان چرته روانه افاشه دل راشه شما بلی دا په دې باندې گزار نه ولي کې ځان کتلې دي نه لښتې تو ګوره کنه اخو پاک معصوم دی الله دې کور نه په بلاد خو باندې کې کا روښه چنګړیانو پلار ته چې دیوال ته پکې وایو یمه شي فوریا ولې پوهیږي څونه ښکلی وخت وکنه چې ما تا به شیري ټي وي کور ته راوړه او ته به غلی ناست وې جهانګیري ډرامه وه څونه ښکلی خو د دې واده وخت خو زما ژوند په عذاب کې شو ما به مخکې وي چې دا مینه محبت د واده نه بعد سیوا کېږي خو د واده نه بعد خو بیا نور هم غمونه خلکو ته ورپټر شي ته ورته وګوره لکه اوس د دې جنګ جګړو ته وګوره ستا ښځه زما ښځه نه مني او زما ښځه ستا هغه نه مني خوږرو ولي به تباه و برباد کړي وروڼو له کله ناکله دا ښځه ما دونه قهر کړي که نه زه چې زه په تا سره منډه کوم او د بیلچې په دې یو اړخ نه دا سوټ جدا کړم دونه مې لکه بلوکي خو بیا وایم ورور مې دی که نه لکه موږ چې کوم دی یو سینیر ودرېدم څه به کې نه نو لکه زما سټ ته تیار یو لکه چې پرون دې راوستې ده هغې ته څه نه شي ویلی که نه نو هغه پردی لور ده که نه لکه پردی لور ده نو څه پېښ شوې که نه مړې ما وی زه ډلیم که نه خو ته زما د پاسه وختې د علیم بچیه زه زما خدای دوه درې بچي شو که نه نوکر دی که نه د ښځې نوکر یم او ستا د پلار د کنې د ښځې نوکر نه دی هسې بچي زه چې چېرته یارېدلی یم د شپې ته یارېدلی یم د شپې ته نه یم یارېدلی شپې کنه کې راپاسې وایي ته چې موتیار یې نه کوي ډاکټر ټولې کې کوي زه یې برابر کړم ګوګې کنه جوړ شو ما د مستو مچ یو خو یې زما د ارواره دونه ګرم دی که نه دونه ګرم دی کېږي که نو خټه پټه ده چې د باندې هغه ټبه راغلی نو ترې دی که نه ټکې وایي تا نه مچ راکټ دغه جوړه شي بیا تېري کړي شکر دو بس علامات را مینې خبره په دې ام چوپلې ام څوک څه کوي وایي بیا هم تا د مینې خبرې خوند نه کوي که چوپلې ام تا سره ولې خبرې بیا کوي خو دې ما ته شه دې لور په سمه کېنه ولې څه چل دی مور دلته مې ولې ویم چېرته روان وي بازار ته ځم ممي له سره وړم راغلی هغه مور راغی نوم ته ممي ممي په شکالي چینجې دی وایي بیا زما وروسته سبق وایي او دغه ته ممي وایي په ما راخله ویم هغې سره د مینې خبرې کوم هغې به یې سمباله کړي او دې مې ګاډ ته ګوره ناس ما چې زما خبره وره ولې خبره وره ته زما ورو لاس ټوچت کو امین ولې وایي هم د بکرا موټر ته باندې چالم څه کړی دی وایي چالو چې دی وایي تاسو دواړه مور او لور پورې خو ګز ګز ژبې دي تنبل مخې ته خو به سمه شي ګورې په شکالي چینجیا هم انشاءالله تا سړي سره خبره کړې ده یا سم تنبل د بنده چې تنبل پې ووامه خولو پورې سپي تړلي دي تر اسمانه دیوال به ورته ووایي د باندې هم زموږ ستوري هم نه لګي تاسو خو سم سپي ځانه جوړې کړي دي تم د طلاقې لورې او تم د طلاقې لورې دغه پرېږده اوس روان چته په منډه مړه پیمه ګلخانې پیژنې او کې دی او هم یاد پیمه چې دل سړي له لور خور ورکې نه ځان بشر نه غریب سړي له لور خور چا ورکړل الته به مولا ساتي او په خپل کور کې به هم ساتي او خبره باندې ځان تیرې دړې کوي دقه هم دا ما وی اسې کار اختر روان دي وردم مې ست تعلیم علی ولالم چې ماشومان له یوس
اختر ولا وړي اختر ولا وړم نه اختر خو خزي وړي نو خزه به سیو زمو خزه خو څنګه می خزه ته وی چې ما وی مخول له میتالي وړم نو خزه مې را سره مار شو او کنه مار شو سپیمو در د انګل وستا خور خو څه نه ده نو دا خو زما خور ده دا غي خو څه نه راکنه دا خبره سیده چې د خزي خپلوانی ناغه پوره دړې وي او چې د خاول خپلوانی کنه دا غدا سیده کله مار سپلې دا چیتره خدا راته چې تر خو نو دا پوس ما پوس ورځي او کنه یاره زه تقریبا یو 15 کال خوش دل نو دا خلور خور تاسو خلک کوي ولې نه پیږي او دا څومره ته وچې دا لور خور تاسو پنه کې مړه دا ماغه مشر ور نه دی ګلالي زمونږ یو 2-3 کنه لازم کړه هغه ما ته خور کړه مزه نو ما وته وی ولی ما ته بیا ورنه دی کی څه غواړي ای خوش دل تم دله او غرور دم دلري رول لور خور لچې حق ورنه کنه نو ته به د الله له ورځي او کنه په دې حق کې بدل سرمن بدن او باسي سرمن زم داسې چل کوم کنه چې زمزمه ساختر شو قدر به ولې یو سما او له غوړی داسې نور څه خبر به وراره جان یو خبره تا کوم وې د خور زړه پرور او ضرور زړه په غټه تیګه لکه راستا غوندګي د لور خور ته پوچې دونه کې کنه نو په دې معاشره کې ته جون څنګه تیرې یار دا خبره سي لا چې د خپل خور دار سبانه بل و د اختر دی خپل مزیدار سره ولا او خور د مثال رول نو خور بتا ته دو کی نو دا خوره مخو کبه لګره سړی توپ شي صحیح ده زلاله ده الله خدا سړی خروبا سم پرېږدمه خو نه په خدا ګلاب چې زمانه پچو دغه ټماټر غاډه ولاړه پرې مزه کې ولا ګوته ورکو نه خبره ته وخت کې دا کنه زال په روح سر سره دا غونه د ظالمه ورزم اول مې ریموټ پلار ته دوا کوم او دا خبره سیده د خور لاختر شو قدر مړم ستاسو د لاس اپیول جن کول اسواچو ستاسو چې دالې کنه زمان کشر کول باندې خو ودو کی ښه د دې د لاسه به څوک ودا وکړي سلوري تینا کمرې ته درې مسلورم ورځې دا ته خبر یې کله را پسې ورونه ماتي بل ورځ من د کوټې د مخې تعویض راایسته دي هم ډېر باندې کړي په دې خبره نشته ټول به تعویض ګر تعویض په دونه کاغذ باندې باروسي تاسو په کاغذ باور وسکړه ذکر باندې عمل کوي دغه تعویذونه وینم من دورم دی را سره کوي کنه بابا لرسي په څنګه په خوان باندې او چا کوله ما یو زما غره پلا د خدا داسې په خوخه کړی دا او بس په دنیا تعویذګر خلک تعویذونه کې کور کې جنگونه یلوري د دې خلې پسې مزه په خپل خو کور دا تربیت لګ درې جنا کو سمو کې سبا بجاړې په سرو سترګو په دې انګن کې ناسه او جاړې په وای ویم زما خایسته نشي کاته نه مور زما خایسته کتی شي او نه زما د لور خایسته کتی شي خو جټه لور ده تعلیم پیونه کو جټه شټ چپ دغه تعلیم تاسو دنیا اورانه کړه زما بیلتی کې ته د ایسته ویلي یا چې لا کو بهم څه خاطر اچي ولا بل کور کې میا به چې دی کنه په دې کور کې بهر ته منجرینګ یا تا په دې ځای ته چې کوم راته به کور کې ته دیوال وکا نه خدای پاک کار کوي کوم دا ور باندې پکار وای یا به داسې کې زما نصیب ولې زما وای خو دې باندې جوړ بیا مې دی په راواله یو دا پریو زه پوری راکې بیا مې بلا کوي یو کوس راغی ما خو واښنی ما یو ولې نن پور څه شړما زما پور مراد کوی کور کې وای نه به تر پاس راځه دنه خدای یا الله مې دا بوزا هم قتل هم سمې بشه خو چې دا خزه قبر تخکته کې ها یو اتفاق په کور کې حساب و یو اتفاق په کوم نشته دی مور لور ته زموږ خپل لاس کې دا کنه یا چرنه ته چپ کا کنه چې مچران لګي دا مینګه کې لګي یو چپ په تاسو زموار بقواني تيخ زموار باتي راغا خونه بدن پامپور با يا رشمي وبراوالي
تاسو دې ته وګورئ کا ابو بس ابو له دې تورا سه اوس په ابو نه کوي بس ګاری کا وای ته دې دا د میخي غونته بشره خاوري کا دا ټول لا فجوري شویو سر مې ماته کپوت ته جبونتي چرمکه نه مخدار بیخ د داګیو بس تاسو خزه نه یې تواله ویر کې هغه نذیر نه ودغله ول بغبل مازګه د چا خزه کور ته راوستي مصیبه اوس نه لاندې وته راځه